ورته یو خبره وکړه ما دکه ډېره ښه ده صرف د حفظ کار ډېر ښه دی ځکه مدرسې الحمدلله ډېرې دي خو چې دلته د حفظ کار دی صرف نو دې ته به ډېر زیات توجه کېږي دلته نه به ډېر حافظان هغه فارغېږي اوس هم الحمدلله څومره حافظان 14 حافظان ماشاءالله ډېر زیات دي په کال کې او 14 ناظري والا دی به انشاءالله حافظان کېږي الله دې کړي دا د دې ځای دپاره د دې علاقې دپاره د رحمت او د برکت خبره ده په دې پټو کې په دې صحراګانو کې چا څه کول چې دومره خلک راجمع کېدل دا د قرآن مجید برکت دی چې نن موږ تاسو دلته راجمع یو ګوره یوازې دا نه چې باغ و بهار به په تصور کې راولو چې دا باغ و بهار جوړ دی دا باغ و بهار دی او که نه دی وګورئ هر یو بنده بس په اطمینان سره ناست دی ورنه دومره وخت تاسو دا اوس چې کومې پیکجې چلیږي تروړو ته څوک ودرېدی شي دومره وخت شکر وباسئ چېرته سی این جي پمپ کې خو چېرته ګاډی مو نه دی درولې انتظار کې که نه دلته کې ناستې خو مزېدار خو په خوند رنګ خوشحاله مطمئن دا د علماو په موږ باندې احسان دی چې په داسې موقع کې موږ له دعوت راکړي موږ راشو په هغې کې شریک شو ستاسو مې وخت واخیسته بس دا څو خبرې مې عرض کولې صرف دې مجلس کې د شرکت لپاره او شکر دی الله راته سعادت د اورېدو د قرآن مجید د ختم سره ستاسو را نصیب کو الله مو په دواړه جهانه ډېر خوشحاله کړه او وروڼو د اعمالو میاشت شروع شوه شعبان دی دې پسې رمضان شریف شروع کېږي د اعمالو میاشت ده علما خو خود الحمدلله او طالبان د جومات سره منسلک وي خو عامې مجمع ته یو دعوت ورکوم چې دې میاشتو کې جومات ته مسجد ته د علماو درسونو ته دې ته کار وایي او دې له ډېر وخت ورکوئ او چې رمضان شریف راشي بیا همه وخت کوشش کوئ د مونځ نه وروستو مخکې چې تلاوت د قرآن مجید وي بیا په اخري عشره کې د اعتکاف نیت او ارادې وکئ خپلو خپلو مساجدو کې څوک کولی شئ مدارسو کې کولی شئ هغې کې ځایونه وي مساجد وي هغې کې د اعتکاف نیتونه او ارادې وکئ زمونږ به انشاءالله د 14 مارچ باندې د راتلونکي د سبا پیر نه بل پیر له انشاءالله د چلې اعتکاف ترتیب شروع کېږي د هغې لپاره دعاګانې د علماو ته هم تاسو ته دعاګانې کوئ هغې ته خلک راځي چې الله تعالی ورته ټول اسباب برابر کړي او د اخري عشرې دپاره بیا خلک راځي نو هغې دپاره دعاګانې وکړئ چې هغې ته الله ترتیب برابر کړي او احسن ترتیب ول الله تعالی په خپله باندې ورکړي او چې څوک ارادې لرئ نو هغه لاس پورته کوي چې موږ د اعتکاف ارادې انشاءالله لرو دا ارادې الله تعالی ویني ډېر رضا کېږي الله تعالی ماشاءالله ماشاءالله ځوانانو دا وختونه ورکوئ خوند به کوئ ښکلي به ښکارئ تاسو به خپلې زندګۍ بیا وګورئ د برکت نه به ډکې وي په داسې موقع باندې ځکه مې دا خبره وکړه چې دې سره الله تعالی زړونه بدلوي الله دې زموږ د زړونو کیفیت بدل کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وما علينا الا البلاغ